سلامونه او نیکې هیله لرم چې ټول به ښه وئ، روغ جوړه خوشحال به وئ. یو ځل بیا زه غزال نظري سره د خپل ګران همکاره ستاسو په چوپړ کې حاضره یم. ایلین جانه هم راسره خپرونه کې ده. نن راغلي بیا هم خپل افغانانو کور ته. نو افغانان دلته اوسېږي پاتې کېږي، نن سبا ورته مشکلات هم ډېر زیات دي. نو ومې غوښتله چې د ده یو پوښتنه وکړم، ولې چې زموږ وطندار دی، زموږ هموطن دی، زموږ هېوادوال دي، نو په موږ یې حق جوړېږي چې باید پوښتنه یې وکړو. نو راغلو دوی کره. څنګه ایلین؟ جوړ په خیر. جوړ په خیر. ښه تاسو؟ سلام ټولو ته، امید وی چې جوړ او روغ به وئ. نو راغلي یو دلته سمیه اماني فیملی سره یو. نو دا یو فیملی ده چې مطلب سمیه جانه په خپله هم یوټیوبره ده، دغه مورجانه، دغه پلار، دغه خویندې ورونه غوښتله چې د هغوی پوښتنه هم وکړمه. نو څه وایي، هغه افغانستان یادونه تازه کړو. ښه خبره. تر اخره پورې موږ سره پاتې شئ، البته ګورو چې به څنګه وي. ښځه که پاتې نه شي، دا جمله زه هم هر وخت ویم چې کتونکو یا دوستانو موږ سره که پاتې نه شي نو زه ورته به څه وکړو؟ هېڅ هم نه کوو، موږ خپله د هغوی خپله خوښه چې پاتې کېږي موږ سره تر اخره برنامې پورې، او که نه چینل بس اړوي، د هغوی خپله خوښه. د هغوی خپله خوښه، زور نشته. زور نشته، په رضا ده. په رضا نه، په زور دا چینل خپرونه تر اخره وګوري، که نه خیر هم نشته. ښه کتونکو، نو مونږ ځو دننه ګورو چې څه کېږي. نو دا چې څه ویل هغه شانتې وکوئ. بیا هم سلامونه دوستانو، دا د سمیه جان د کور ته راغلو. متاسفانه بدبختانه ویم چې مورجانه یې کور کې نشته ده، فکر کوم چېرته تللې ده. نو ما ویل چې دوی مورجانه به هم کور کې وي. نو راغلو چې دوی پوښتنه وکړو چې څه حالت دی، څنګه نه دی. بس له وختونو خپل یو هموطن ګورم. نو ومې غوښتله چې دوی سره هم خبرې اترې وکړم. نو سلام سمیه جانې. څنګه یې؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم. چی میگن، سلام علیکم دوستای عزیز، امید در هر گوشه دنیا که هستین خوب باشین و شما را با آمدن غزل جان در خانه فقیرانه ما خوش آمدید میگویم. زنده باشی و بفرما با کاکا جان خودت ششتی تو هم مهمان باشی فقط. نه مهمان هستن. نه سلام، شکر الحمدلله. دوستانو او قدرمنو لیدونکو، تاسو چې موږ د دې غزل جان چینل څخه ګورئ، نن غزل جان او ایلین جان دواړه موږ کور کې میلمه دی، دوی ته ښه راغلاست وایو، هرکلی کوو، هر کله راشئ موږ د فقیرانه کور ته. ډېر خوشحاله یم چې تاسو یې موږ کور ته راغلئ. نه داسې خبره مه کوه، فقیرانه کور خو نه دی، ماشاءالله هر څه صحیح دی. نو نن سبا ژوند همداسې ژوند وي که نه، دی نه زیات ښه نه وي، دومره بس دی زما په نظر. په دې حالت کې او په داسې حالت کې لکه داسې کور هم ډېر غټ کور دی. بالکل پاکستان کې نن سبا جون کول مهاجر لپاره ډیره غټه خبر ده. دیگه ما مردمی هستیم که مثلا مسافر هستیم، نمیتونیم که یک خانه کلان به خود جور کنیم. سیستم قسم در افغانستان بودیم، از او خاطر دیگه بهترین زندگی است به نظر من. الحمدلله په هر حالت کې شکر دی. موږ د خپل الله تعالی شکر باسو. دا د مهاجرت کور دی. په مهاجرت کې خو هیڅ شی اعتبار نه لري. بالکل همداسې ده چې چېرته موږ څومره وخت ژوند کولی شو او څومره یو ځای کې پاتې کېدی شو، دا اعتبار نه لري دوستانو. نو په هر حالت کې د الله شکر باسو چې بس اولادونه مې را سره دي، د اولادونو مور را سره دي، ټول په ګډه سره په کور کې یو او هره لحظه دا مشکل نشته چې دوی یو خواته وي او زه بل خواته اوسېږم، دا خبره نشته. نو الحمدلله په هر حالت کې شکر دی چې موږ یو بل سره یعنی یو ځای وي. بالکل یو ځای یو. هغه مینه او محبت چې د تاسو کې مطلب یو ځای اوسېږئ په سکون یې، دغه ډېره غټه خبره ده چې مطلب ټوله دنیا ستاسو وي، چې ستاسو یو د فامیل غړی تاسو سره نه وي، هغه هیڅ دی که نه. مهمه خبره دا ده چې تاسو سره ستاسو مېرمنه اوسېږي، ستاسو ماشومان، ستاسو بچي، نو دا ډېره غټه خبره ده. بالکل همدا لکه بار تللو اوس هم ډېره ګرانه ده که نه، چې بار لاړ شي پولیسان دي دا خبرې. نو تاسو به بار څنګه ځئ، او کار او د خوراک او کرایه دا به څنګه وي؟ خورې دا خو ډېر غټ مشکل دی. موږ او تاسو د ټول افغانانو ته
پته ده چې کوم کسان چې دلته اوسېږي په دغه وضعیت کې چې اوس محدودیتونه ډېر دي، په افغانانو باندې ډېر محدودیت وضع شوي دي. کور نه وتی نه شو او د باندې نه چې شي ضرورت شي، مثلا سودا ضرورت شي، هغه هم په پټه ځو او په پټه بیرته راځو. خو دا مشکلات زه فکر کوم چې دا مشکلات هم حل کېږي، ورځ تر بلې مشکلات راځي. خو موږ تجربه دا ښیي چې دلته چې کوم افغانان اوسېږي دا یوازې د ویزې مشکل نشته، بالکل کار مشکل شته دی چې موږ افغانان بېروزګاره دي، بیکاره دي، په کور کې ناست دي. دا هم ډېر غټ مشکل دی چې سړی چې په کور کې ناست وي او هغه هم چې 15 اولادونو سره او د اولادونو د مور سره چې هغه هم چې په کور کې مریضان وي، دا ډېر غټ مشکل دی. خو په هر حالت کې موږ کله کله چې سودا ته ضرورت لرو او مشر زوی مې لیږم، زه خپله دومره تګ راتګ اخواته دې خواته نه کوم چې ځکه چې کوم مشکل راته پېښ نه شي، خدای نخواسته. بالکل ښه آیلین جان، دا خبره هم وکړله چې مطلب تاسو دغلته مهاجر یې، کوم داسې کار روزګار نشته، مطلب دا څنګه کېږي؟ مطلب کور کرایه شو، بجلی بلونه شو او داسې نور، دا څنګه حساب دی؟ څنګه پوره کوئ؟ دا خو ټولو ته معلوم دی، لکه څنګه چې موږ خپل نور ولاګونو کې ویلي دي چې ډېر وبخئ کار نه لرم. کله کله چې ضرورت پېښ کېږي د کور کرایه دپاره، د کور ګیس دپاره او د کور د برق پیسو دپاره خپل دوستانو ته ریکویسټ کوم چې زما دا ضرورت دی، دا ضرورت دی. هغه هم څوک یې کوي څوک یې نه کوي، خو که کوي کور یې ودان، که نه کوي بیا هم کور ودان. خو تر اوسه پورې داسې یو کس نشته چې ما پې غږ کړی وي او هغه راته داسې یو بدې خبرې کړي. خو چا نه قرض اخلو، چا نه په دوستي او ورور بالکل ملګرتیا په صفت داسې ورونه هم دي چې ماشاءالله ژوند یې ښه دي او ژوند کې ماشاءالله هغوی ډېر کارونه هر څه دي. لکه بیا هم ستاسو ورونه زه خدا خواهش کوم چې داسې خلکو سره یا داسې زموږ خپلوان یا هر څه لکه داسې خلکو سره تاسو بالکل تاسو حمایه به ورسره وي، ډېر به خوښه. البته داسې نه دی چې دوی سره به نشته یا داسې شته دی، خو لکه داسې وطن کې اوسېږي، داسې ماحول کې دی، داسې یو حالت کې دی، کار روزګار نشي کولی، مطلب کور نه بهر نشي تللی، د دې په خاطر دوی ته مشکلات دي. ستا مشر زوی دی، ته راشه ورور جانه، راشه دا دوی څه ورونو ته تاسو زه وښیم چې دا یې مشر زوی دی. راشه دلته راشه راجا سره د کښېنه، دا یې مشر زوی دی. البته د ورکوټ یې د نه غټ هم نه دی چې دا ورته یا څه کار وکړي یا څه روزګار. خو بیا هم تاسو ورونه زه خواهش کوم چې ستاسو ژوند ماشاءالله ښه وي، خو داسې زموږ داسې ورونو سره هم تاسو لږ همدردي وکړئ، ډېر به خوشحاله شئ. نو خوشحاله اوسید مثلا از لحاظ همدردی باشه چنل ما رو زیر چی کنین تک کنین دیگه. بله اونا انشالله ای که ولاگای ما را بیننده می باشن و خودش بر ما یک حمایت هست. دا خو په فارسي کې خبره وکړه، خو زه په پښتو کې هم دا وایي چې زموږ د یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او لایک کړئ، شیر کړئ چې زموږ یوټیوب مخکې لاړ شي چې موږ ته کم څه عاید پیدا شي. دا د دې تاسې هدف. و اگر که من سوال شما را جواب بدم، سوالی که از پدرم پرسیدن، اینجا فقط ما مهاجر نیستیم، البته این چی میگن صدای ما است که به نمایندگی دیگه مهاجر است. بله به نمایندگی دیگه مهاجر است. البته ما که در یک سقف، در یک اتاق، در یک آشپزخانه که داریم دیگه که گزاره میکنیم بدون پکه، امی خودش چی میگن یک نمایان مبارزه است که شما میکنید. یک نمایان از این میکنه که ما مبارزه میکنیم در زندگی خود و جدا از مبارزه چی میگن از این لحاظ
در این موقعیت که ما گزاره میکنیم دیگه مواردا هم میشه که ما گزاره کنیم و خدا به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. بله تشکر. انشالله که خداوند هم بندگان خدا دوست داره، انشالله که همیشه زندگی همین قسم نمیمانه، قسمی که از همه چیز با امور زمان چنج میشه، تغییر میشه، هر چیزی بله زمان چی میگم چرخک میخوره، بعضی اوقات یکی بعضی اوقات سر دیگه، این هم یک چیز زندگی است تیر میشه. سمیه جان خودت چقدر رنج میبری از اینکه در پاکستان مهاجر هستی، در افغانستان زندگی چطور بود اینجا؟ خب غزل جان درد و رنج زیاد است. چی میگن اگر که دور از وطن باشی مثل آغوش مادر میباشه و اگر که در خود وطن باشی یک حس دلگرمی رو برات دست میده و اگر نباشی دیگه قسمی که گفتم برات حس میکنی که یک چیزی رو گم کردی، یک چیز ناآشنا را آشنا نیست برات. اگر که آشنا میباشی ای تو حس برات دست نمیده، البته ناآشناست. ولی چی میگن ای تو حس و رنج همه میداشته باشه، مثلا خودتانی حس و رنج دارین چون از وطن دور هستین، خودت هم غزل جان و ایره همگی دارن. نمیگم که کسایی که فقط از افغانستان هستن، مثلا کسایی هستن که از دیگه ملک هستن مهاجر میشن در دیگه طرف، شاید به خاطر کار باشه یا به خاطر یک چیز دیگه باشه دیگه. چی میگن حس و حال خودت داره که از وطن وقتی که دور میباشی چی میگن گرمی است کمک گرمیه. خب دیگه ما هم تو رطوبت نام برادرتون مدثر جان زندگی چطور میگذره؟ افغانستان زندگی چطور بود؟ اینجا چطور است؟ اینجا کدام دوست و رفیق پیدا کردی که بیرون امرشن ساتری کنی یا بازی کنی؟ پیش از اینکه مدثر جان هم سلام علیکم کنم ببینم اینجا من دوست دارم و نه چی میگن رفت آمد با کسی داریم چون زندگی ما طور میچرخه که به این مدت زمانی که ما اینجا هستیم یعنی طور میچرخه که ما خودمون با خودمون هستیم. اینه بعد از این خب من هستم نه؟ چرا که نه، 1000 دفعه دروازه خانه ما جدا از این که در ارتباط میباشیم دروازه خانه ما بر روی غزل جان آواز زنده باشین سلامت باشین، میتونین در خانه ما چی میگن بیاین و ما را هم خوشحال بسازین. چرا نه؟ 1000 کرد. مدثر جان سلامونه دوستانا، ماشاءالله امید که خوب باشین، جور اوسه تاسو. خب دوستانو جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. مدثر پښتو کې سره خبرې وکړم؟ وکړئ. ښه وکړم. نو ما ورته ویلې چې بهر لوبې کې داسې څه دوستان دې پیدا کړي، ملګري دې پیدا کړي او که نه؟ نه څه ټایم چې زه دلته راغلی یم پاکستان کې که نه زما یو هم دوستان نه دي. ولې وجه؟ وجه دا دی چې زه افغانی یم. افغانیان څوک در سره لوبې نه کوي که نه افغان غواړي؟ نه مطلب داسې شوی دی چې ته موږ سره لوبې مه کوو ته افغانی یا داسې څه شوی دی؟ داسې شوی دی، زیاتې شوی دی داسې. نو بیا مطلب هغه ټایم ستا زړه کې سره له خفه شوی وي او که نه؟ خفه کېږي خو بس داسې دی، بس چاره نشته، مجبوری دی. چی میگن نه بیرون میرن مستی کردن نه دیگه با دیگرها راز دل نمیخواین نمیکنن و دوستانم نمیخواین باشن و مخاطر در میان خوار بیادرها دوستی. بله. خب مدثر جان دا راته ووایه چې افغانستان کې ژوند ښه و که نه دلته ښه دی؟ افغانستان کې ژوند ښه و، هغلته هر څه و، دوستان مې و، هر څه و، لیکن دلته چې اوس راغلی یو دلته اوس ډېر ښه دی، ډېر ښه دی وایم، ډېر خراب ژوند دی. او داسې راځي زما سره. افغانستان کې ملګري دوستان دې درلودل که نه؟ لوبې به دې کول؟ زیاتې وو، هسې زیاتې وو دوستان مې. نومونه یې درځي؟ نومونه یو نومان و، یو یوسف و، یو مدثر و، خپل په نوم. مطلب یادېږي درته کله کله؟ نور دې نه یادېږي عبدالرحمن عبدالرحیم؟ هغه زما د خاله زوی دی، هغه خو زما د جانی انډیوال دی. عبدالرحمن، عبدالرحیم، فردوس، محمد، هغه نور څه نوم دی اوس چې پیدا شوی دی؟ تو راشه کنه دا ته څنګه ولې تو چرا شیشتی بیا اینجا پیش ما بشین، بیا تو گوشگیر است، بیا اینجا بشین. نامه کسی چی است؟ سلیمه جان. باش که سلیمه جان پرسان ما میاری؟ دا خونیارم قدر زیاد نه. قدر زیاد نه. در خانه عادت کردی؟ و ما چیزی را متوجه شدم دوستای عزیز، دستش خینه کرده و او را هم گودیگه
گو دیگه که انداختن چی؟ گفتی خودش لبوبو لبوبو را دوست داری؟ زیاد ترند شده بود اینه بشکی رسم کرده خب خیلی یاد داری در ذکر دوستان خود ببینین چه دوستان. رزینه و نه رزین و دیو جنگا چه نکریزی خوختی آنده برس در نچیش با بولا جور کرده اومای که بگی امرایت سمایه جانم گفتم که مثلا نمیخوای پیش خودم بیای البته چون خودم یاد دارم میتونم نقشینده در دستش اما میخوای که خودش یک چیز یاد بگیره دای رقم وقتا که هست میخوای که یک چیز را یاد بگیره یعنی اگر کمون نفر پیشم نباشه من امی کار چی رقم کنم یعنی مثل یک هنر میباشه که انسان بعد از یک تحولات یاد میگیره مثلا خودم انسان ها را بعد از اینکه از افغانستان مهاجر شدیم آمدیم اینجا شناختم انسان ها را نه تنها انسان ها را خود دیگه امو انسان ها شمول امو کسای آشنا و بعض چیزای دیگه میشه دیگه اما قدر زیاد نیاد آره چه قسم میکنه؟ خراب میمانه؟ شکایت گدوت؟ خوب میمانه ولی یکم جا شاید این تو چرا میکنی دختر؟ یک زد زد بازی است یا که امو چی میگن بین خارا همیشه میره نباشه مشکل دیگه مثلا امو بین در محیط خانواده که هست دائما میره است اگر خار بیادانه نباشه یک محیط سرد میباشه اگر که او باشه دلگرمی داری در خانه شوخی است اگر که یک خانه رو جمع کنی دیگه شکایت هم البته بکنم خانه رو جمع کنی نمی 2 دقیقه نشده باور کنین 2 دقیقه نشده نمی تو تیت میشه تیت میشه اینو باور کی تیت میکنه؟ می تیت میکنه؟ دیگه البته به نمایندگیشون بگویم بله کلام چلی است کی تیت میکنه؟ مریم؟ یک دیگه هم هست او کجا است؟ سلها کت مادرم رفته همه خب شما رو خود بله. پیچ پیچک میکردن سوال اینجا نمیمانه تان خاله گفته میره کی را مرا؟ خیره گپی نیست جان خالش نفس خالش راستش هیچ گپ نیست مرا خالم بگوین من مشکل ندارم بله اینجا ما قبول داریم چون من خودم خاله شده جان بخیر رسیدین بخیر باشی زنده باشی جان خاله خالش جان درا خب براتان کدام چی میگن زحمت ایجاد نشده نه جان بخیر و خالش بدون کدام زحمت خود رسیدین تشکر جان خالش بخیر رسیدی خب کاکا جان ما چه پشتای نمت نه خواهش میکنم نه من چون من خاله شدیم خورزاده دارم برادرزاده دارم مثلا هیچ مشکل ندارم اونا هم برای خاله میگن هیچ مشکل ندارم بعضی کسا هست که سنشان بالا میباشه خاله میگی دیگه او فاتش لغت میگن چون مرا خاله گفتیم دیگه کاکا جان خودتان بگوین که از این قسم از زندگی خوش هستی یا نه چند فیصد خوش هستی راضی هستی در اصل باید بگویم که زندگی فراز نشیب خدا داره امو که میگه که زندگی میگن در زندگی کبھی خوشی کبھی غم هست کبھی خوشی کبھی غم یعنی زندگی فراز و نشیب خدا داره هم روزای خوشی را انسان در زندگیش تجربه میکنه هم روزای بد و خرابی را البته که ما فعلا در شرایط خراب هستیم در شرایطی که زندگی خوب بگیم نداریم ولی با آن هم شکر میکشیم دیگه یه حالت آمده یه حالت ماندگار نیست دیگه هر شب تاریک میگه پشت سر خود روشنی داره روزی روشنی داره دیگه ما امیدوار از این هستیم که بخیر روزهایی برسه که همه افغانای ما که در این مشکلات و در این وضعیت زندگی شب و روز خود تیر میکنن بخیر از این مشکلات همگی ما بیرون شویم و با یک زندگی آرام و با یک زندگی نوی را آغاز بکنیم که آینده اولادای ما آینده اولادای از افغانای ما که در وضعیت نامعلوم و در وضعیت خیلی خراب که هر لحظهش درد است تشویش است تشویش روحی است دیگه بخیر کلی که برسن به اون آینده که از این مشکلات ها و از این وضعیت ها بخیر خلاص شویم البته ایلین جان ما 3 سال و چند ماه میشه که در پاکستان هستم البته در این 3 سال و چند ماه واقعا
اگر ما از مشکلات بگوییم خلاصی نداره. کتاب- کلا زندگی مشکلات به کتاب پر مشکلات. میشه. این یک کتاب زخیم جون. نه از راه ترخم آمدیم. که ما از راه آمدیم ترخم. البته شرایط قدر سخت نشده بود و ما با بسیار چی میگن راحتی آمدیم. البته فعلا شرایط زیاد خراب شده. دیگه از راه چطور تصمیم ندارین که پس دوباره افغانستان برین؟ همینجا هستی؟ همونطور که پیشتر غزال جان گفته هر چا تا خپل وطن کشمیر دی دیگه وطن است. واقعا زیاد دو آوردیم پشت وطن، پشت آب و هوای وطن که حال بهار از در وطن هر طرف بری گلزار است. بله. سبز است در کوها چکر پغمان بری، دشت یودان قندوز بری، دیگه جاهای بسیار زیادی داره. بامیان بری، دیگه جاها بری، دیگه در تپه ارغنده بری. بله زیاد جای دیگه واقعا پغمان قرقه. بله دیگه دو آوردیم. هیچ جایش تو نیست که مثلا خسته کن باشه. بله متوجه. کسی که در افغانستان به دنیا آمده باشه و زندگی کنه دیگه از هر قدمش یک خاطره بده. بله خب میگذاریم از گپای جگرخونی و غم و گپا، میاییم سر سمیه جان که بسیارک صدای مقبول داره. میخواد که مثلا داینده بخیر اگر شد آوازخوان شوه. پیش از اینکه سمیه جان مثلا باز ما چی میگه به خاطر کنسرتش کارت بگیریم مثلا پیسه جمع کنیم، امیالی به ما لایف بخوانه. خارق بزرگ چقدر مغرور باشه و خدا مالش نشناسه. شما کی بودین خارق؟ من شما نمیشناسم. نه خدا نکنه. امی که فعلا امی شما که در خانه ما آمدین، امی خودش یک کلان، یک حس مهربانی در دل شما بوده و یک حس دلخوشی در دل ما که امی که آمدین دل ما رو هم خوش کردین. همیشه خوش باشی. یک آهنگ مقبول بخوان. بگیرین کتم کمک شوید. خود تو بخوان خیره، من یگان چنگک میکنم خرابش میکنم برات. بگیری که آن بوجی خونه غزال جان میگه که چنگک میکنم. بفرما سمیه جانم. فکر کردن چون که یک دم سوال پرسیدن و درخواست دادن که بگیرین بخوانن زمزمه کنین. من در فکرم کدام چیز دیگه نیامد، اما برنامه‌ای که قرار است چند وقت بعد که نشر میکنن، بله اونم نشر میکنن ان شاء الله. چند وقت بعد که براتون نشر میکنن در اونجا هم یک زمزمه داشتیم، میخوایم اونم زمزمه کنم. بسم الله. ای تخار آمدم، ای تخار آمدم، فرخار میرم لالا، جان جور آمدم، ناجور میرم لالای. کت یار آمدم، کت یار آمدم، دست و بگردن لالا، جان جور آمدم، ناجور میرم لالای. های یارا بی تو بی تو، های یارا بی تو بی تو. من یار ندارم. خیلی مقبول. اینجا دوستا خب من چی میگن این ادامهش با این خلاص کردم که من میفهم در ذهنتان چی میگن. یک گپ میگذره که باش تو ادامهش که یارم گفت که چی بگویم. خودت هم تو بودی نظر جان فکر کردی. کدام چیز میگفت من وقت زمزمه شنت کردم که چی بگو علی. ما یکم وقتی که چی میخوانم خوارم، وقتی که چی قطمه یک جای میخوانم باز من تو یک رقم بند میشه. چرا بند میشمی؟ چرا بند میشی؟ حال تو بخوان یکم که ببینم. یک چیز بخوان تو هم برم. 2 بیتی بخوان، 1 بیتی بخوان، 5 بیتی بخوان. ترانه یاد داری؟ ترانه هر چی یاد داری؟ آهوگه که قشنگه من خوبه خیلیش تکنه خود جمع کلانا خود زده. نشه باز کلی که مانده تو را شوی بودیم کلان شیدی دیگه. ناله بفرما بخوان با ما. چرا؟ چی دوست داری؟ یک آهنگ آریانا سعیده بخوان بگی.
در دستک راستش ساعت برنده از بخار ندارم. ترانه بخوان خواهد برو خیره تکلیف نمیکنی قندولکه و تشکر از شما. صدای خوبش نیست خوبش است خیره بسیار یک شرمندگی است و چی میگن نمی روی کمره که بیای ما خب قبلا هم در برنامه خودم هم گفتیم و بازم میگم که بسیار شرمندگی است و وقتی که کمره روی زوم کنه همی گپاش یادش میره تو طلا وره مثل رقص از که در جای شیشته باشی رقص خوبتم تیان نکنی این دیگه همون درست شاید دیگه نمیفهم که روشن باشه بگی باش بخیزم اما قسم رقص کنم. خب سای دخترانی ما خزیات شد دیگه. کاکا جان امرای مریم جان مصروف شدم میبخشی بسیار زیاد و فکر کنم وقت برنامه هم شاید و پایان. تشکر از خود سمیه جان قند که قدر مهمان نوازی کردی قدر عزت دادی. زنده باشی سلامت باشی و کاکا جان عزیزم از خود همچنان زنده و سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین غزل جان و ایلین جان. خوش آمدین در کلبه فقیرانه ما. قربانتان. صفا آوردین هر کله راشی. دیر مننه خوشحال باشی. خدای مو بخیر راوله. دا چې تاسو راغلی مونږ غریبانه کور ته داسې مه وایه کنه بار بار دا خبر تاسو ولې وایې؟ نه هیله کوم دا مونږ ته فصل دی خیر مونږ لپاره هر څه ده. د زړه له کومې دا خبره کوم چې تاسو نه ډېر خوشحال شوم. تاسو یعنې تاسو اولین کسان یې چې موږ ټول یوټیوبرانو کې مطلب بالکل مونږ چې اول نمبر شو. بس لکه څنګه چې دا ویډیوګانې نشر کېږي که نه په کمنټ کې اولین کس چې راځي کمنټ لیکي بیا لیکي لاندې چې دغه دی اولین کمنټ متوجه باش کنه اولین کمنټ. نو تاسو ښه راغلاست. خوشحاله شئ مهرباني. ډېر خوشحال شولو موږ. نو تاسو ته دا الله تعالی نه دا هیله لرو چې پرمختګ وکړئ چې هر چېرته اوسېږئ تاسو خوشحال اوسئ خپل محترم کورنیو سره. نو موږ په حقیقت کې ډېر خوشحاله چې تل خوشحاله اوسئ. په همدې وجه موږ راغلو چې خپل د یو هېوادوال په خوله مخ باندې لږ شانتې موسکا راولو خوشحاله شي. زه پوهېدمه چې داسې یو کیسه به وي. نو خیر وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم میینه. نو دا خو نه کېږي مطلب چې څوک چا کار نه. دا خو مسافرت د مهاجرت د مطلب چې تاسو مونږ کار رانه شي مونږ تاسو کار رانه شو انسان به چېرته لاړ شي. خپل خپلوان خوځې نه انسان نه لري دي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. لیاده مې ونوځي نن چې تاسو راغلی سبا به موږ درشو. ولې نه هر کله راتلی شي. خوشحاله اوسئ. کور ودان ډېره مننه. تاسو نم نړۍ مننه. خیلی مام قسمی که گفتین دیگه که ما بسیار هم تو خفه میشیم که شما بسیار بار تکرار کردین که کلبه غریبانه ما که خوش آمدین که خوش آمدین خفه چی میگن خفه میشیم گفتین نمی رقم دیگه ما دیگه تکرار نمیکنم. ولی دوستای عزیز منتظر برنامه غزل جان باشین که قرار است برنامه داشته باشین و شما هم بیننده باشین که چی میگن مهمان میکنن دیگه. یعنی و از طرف ما به بیننده های عزیزتان خداحافظی تقدیم میکنم. در هر گوشه دنیا که هستن خوب باشن و هر کجای دنیا که هستن امی ولاگ های ما را تماشا کنن. دا و ملګرو زموږ د نن ورځې خپرونه تر بله خپرونې پورې تاسو پورې او بخښونکي الله سپارم هر چېرته چې یاست خوشحاله او اباد او سوکاله اوسئ. ښه وختونه وښې شبې. الله حافظ.